زما ژوند چې دی نو دا د دې کلي د دې وطن د دې خاورې سره تړلی دی. بنیادي طور خو چونکې د کور کلي ژوند و نو په دې خپل کلي کې راته دا اعزاز حاصل دی چې د خپل کلي د سکول نه مې د هغه سکول نه چې د کوم بنیاد په انګریزانو په دور کې ایښی شوی او وروستو زمونږ د علاقې ته دا اعزاز هم حاصل دی چې په تعلیمي لحاظ سره دا صوابه ډېر مخ په وړاندې ده. نو د دې کلي د سکول نه مې یادونه چې دی نو دا زما دپاره یو ډېره لوی احساسه ده او د هغه مشرانو روایات، د هغه مشرانو بردباری، د هغه مشرانو برداشت او د هغه مشرانو د دې قام او د وطن او د خاورې دپاره د ډېرو سختو ژوندونو هغه تېرېدل نو هغه راته په مخ په وړاندې دي. زمن وخت سره تقاضې بدلیږي، ضرورتونه بدلیږي او د نوي وخت سره تګ ضروري کیږي. نو لازما زمونږ یو خبره ده چې پس د عالمي جبر په وجه د دې خطې د صورتحال په وجه زمونږ ډېر روایات مات شو. هغه روایات چې د پښتنو فخر و، د پښتنو اساسه وه، نو هغه روایات د میدانه لاړل. نو دغه یو کمی وخت په وخت ډېر محسوسوم. برداشت د انساني ژوند چې دی دا یو ډېر لوی ضرورت دی او کم کامونه چې مخ په وړاندې تللي دي نو هغې کې د هغوی د برداشت یو لوی حصه پاتې شوې ده. د پښتنو روایتاً چې دی نو د دوی د برداشت حوصلې به ډېرې وي او د دوی جرګې او د دوی کې جرګو کې او مشرانو کې په یو بل تنقیدونه او د یو بل مخالفتونه خو آخر کې د اجتماعي فیصلو قدرونه چې دی دا زموږ اساسه وه. هغه څیزونه لږ پاتې نه شو. مذهبي لحاظ سره پښتون قام چې دی دا یو ډېر د برداشت او ډېر د ستونزو وړو او د یو بل سره د اختلاف نه کولو چې دی نو دا د دوی روایاتو او که چا هر څنګه خپل نقطه نظر لرو، که هغه ادبي لحاظ سره او که هغه مذهبي لحاظ سره او که هغه سیاسي لحاظ سره او که هغه معاشي لحاظ سره نو د هغې احترام به کېده. زمونږ د ذمهوارو خلکو، زمونږ د پوهانو، زمونږ د مدبرینو، زمونږ د سیاسي قیادت چې مونږ خپل ځوانانو کې هغه برداشت پیدا کو، هغه صبر پیدا کو، هغه نظم پیدا کو چې راتلونکي وخت کې دوی ته څوک نقصان ونه رسي. نو ولي خان یو ځل وی چې زمونږ ګټه دا نه ده چې هر سړی د سره ټوپی په سر کړي. زمونږ مرام دا دی چې هر پښتون بچی د شعور واخلي. نو که یو پښتون بچی په هر ګوند کې وي خو چې هغه د خپلې خاورې دپاره، د خپل وطن دپاره او د خپل قام دپاره
باید چې دغه خبره باندې دا ځوان نسل او دا قام پوه شي چې سیاست زمونږ د بده مرغه مونږ یو ډیر منفي شی اخیستی دی، حالانکه سیاست د معاشرې د ژوند نښه ده. سیاست د قامونو او د وطنونو د حقونو د اخیستو نوم دی. نو باید چې دغه مونږه وضاحت وکړو، په دغه باندې خلک پوه کړو چې سیاست خدمت دی، سیاست پوه ده، سیاست شعور دی، سیاست برداشت. چې د خپلو کامیابو کوششونه به کوئ، ځکه به کوئ چې د وخت لوازمات بدل شوي دي. خپل تعلیمونه به کوئ، د خپلو کورانو د راتلونکي وختونو د بوج وړو په خپل بدن او اوږو کې به خپل بدن کې به توان پیدا کوئ، او د هغه ذمهوارو چې په راتلونکي وختونو کې به تاسو ته میلاویږي د هغې احساس به کوئ، او د قام او د وطن مینه به په خپلو زړونو کې پیدا کوئ. خو د ټولو نه لویه خبره ده چې برداشت به په ځان کې پیدا کوئ.